السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صافی یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. ملګرو په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم که چیرته ستاسو لیکل زده نه وي یا تاسو خط لیکلی نه شئ په بینګ ای آی کې، یا چیرته تاسو نه غواړئ چې لیکل وکړئ یا مو د لاسه نه کیږي، نو بیا هم تاسو ته عکسونه جوړیږي ستاسو په خوښه. څنګه جوړیږي تاسو ته یې طریقه ښیم. مخکې له طریقې که چیرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. راځئ ویډیو شروع کوو ګران ملګرو. تاسو به لومړی په خپل موبایل کې بینګ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې ما ته ډاونلوډ کړی، دا به بیا خلاص کړئ ګران ملګرو. کله چې بینګ اپلیکیشن خلاص کړ بیا هم زه راځم په دغه ایمیج جنریټر یا ایمیج کریټر باندې کلیک کوم. کله چې په دې کلیک وکړو تاسو ته د دې صفحه اوس خلاصیږي ګران ملګرو. داسې یو صفحه مخکې به ملګرو زموږ نور ویډیوګانې هم شته، دلته به مونږ پرنټونه لیکل، د لیکنه به مو ورته ولیکله، د هغې په شکل به یې مونږ ته عکسونه جوړول. اوس نننی ویډیو ډېر په زړه پورې دی ملګرو، او دغه ویډیو ګران ملګرو ځان سره لایک هم کوئ تر څو دغسې نور ښایسته ویډیوګانې موږ ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو راځو هغه بغیر د لیکنې به موږ عکسونه څنګه جوړو هغه طریقه تاسو ته ښیم. ګرانو ملګرو تاسو به دلته لیکنه نه کوئ، تاسو به په خپل کیبورډ کې ایموجي چې ورته وایي، تاسو ته یې زه راوړم دغه ایموجي نه تاسو استفاده کولی شئ، تاسو عکسونه جوړولی شئ. ستاسو په مخ کې زه یو عکس جوړوم ګرانو ملګرو. لومړی دلته یو بیکګراوند ورته انتخابوم، مثلا داسې یو بیکګراوند ورته انتخابوم او بیا راځم دغه دوه ملګري غوندې بیکګراوند ورته انتخابوم. دوه ملګري سټیکر وبښئ، لومړی بیکګراوند او دویم چې دی دوه ملګري سټیکر، او بیا جنریټ باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ چې موږ ته دغه عکس څه قسم جوړوي. ښایسته ښایسته عکسونه موږ ته جوړوي ګرانو ملګرو، او بغیر د کوم لیکنې که دې ته چېرته موږ لیکنه وکړو نو ډېر پرونټ غواړي، لیکنه اوږده لیکنه غواړي، او داسې به تاسو وګورئ چې موږ فقط دوه سټیکره ورکړه موږ ته به څه قسم عکسونه جوړ کړي. تاسو په خپل فکر کې هر رقم سټیکرونه ورکړئ همغومره عکسونه تاسو د جوړوئ. ګورئ ملګرو څومره ښایسته عکسونه موږ ته جوړ کړو دوه ملګري په شکل. دا وګورئ ګران ملګرو که چېرته تاسو داسې عکس جوړول غواړئ دې لپاره ډېر غټ پرونټ لیکل غواړي او سخت پرونټ لیکل غواړي، خو تاسو مثلا پرونټ لیکلی نه شئ او که په پښتو کې ولیکئ نو هغه پرونټ به یې بعضې درست نه یا صحیح نه وي. نو که چېرته دغه عکس تاسو ډاونلوډ کول غواړئ په دې درې نقطو باندې به کلیک وکړئ او ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ، دا عکس به تاسو سره ډاونلوډ شي. زه اوس راځم تاسو ته نور پرونټونه هم او دغه د پرونټ په ځای چې کوم سټیکر یې کارېږي یو څو نور سټیکر هم تاسو ته کاروم. تاسو وګورئ مثلا زه راځم دلته یو سټیکر کاروم، تاسو رقم سټیکر کاروئ مشکل نشته، زه دغلته یو سټیکر کاروم داسې. لومړی دلته کورون والا سټیکر کاروم، دلته راځم دلته کور والا سټیکر کاروم تر څو دا وګورئ ګران ملګرو داسې سټیکر کاروم. بیا راځم دغلته د باران سټیکر کاروم. تاسو په خپل فکر کې چې څه رقم تصور کوئ هغسې سټیکر دلته ورکړئ ګران ملګرو، هغسې عکس به تاسو ته جوړ کړي بغیر د کوم اوږد پرونټ څخه، بغیر د ډېر وخت ضایع کولو سره چې تاسو یو څه ولیکئ نو تاسو ته عکسونه جوړوي. زه دلته یو باران سټیکر هم ورکوم، داسې د واورې سټیکر ورکوم، او بیا دلته راځم دغسې یو سټیکر ورکوم، یو بل سټیکر دلته هم ورکوم تر څو ماته عکس. اوس جنریټ باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ چې اوس به ماته څه قسم عکس جوړ کړي. ستاسو په فکر کې چې څنګه مثلا ستاسو په فکر کې کوم څه وي د تصویر په اړه نو هغه سټیکر یې تاسو دلته ورکړئ. تاسو وګورئ تاسو ته هماغسې ښایسته ښایسته عکسونه جوړوي. دومره که چېرته تاسو مکتب نه یې ویلی، لیکنه نه شئ کولی یا مو د لاسه نه کېږي نو دلته دغه سټیکر ورکړئ ګرانو ملګرو، تاسو ته ښایسته ښایسته عکسونه جوړوي بغیر د کوم لیکنې نه. تاسو وګورئ ګرانو ملګرو څومره یو ښایسته او په زړه پورې عکسونه موږ ته جوړ شو بغیر د دومره غټ پرونټ جوړولو څخه چې موږ دلته لیکنه ورته ولیکو. تاسو وګورئ څومره ښایسته ښایسته عکسونه دي. نو مطلب مې دې ویډیو کې دا و ګران ملګرو چې تاسو د سټیکر نه هم استفاده کولی شئ، تاسو ته ښایسته ښایسته عکسونه جوړېږي. تاسو هر عکس غوښتل ډاونلوډ یې کړئ نو تاسو ته ډاونلوډ کولو طریقه هم ما وښوده، نو تاسو کولی شئ را ډاونلوډ هم کړم
دغسې را ډاونلوډ کولی هم شئ ګران ملګرو. یعنی تاسو کولی شئ ګران ملګرو هر رقم سټیکر دلته ورکړئ، همغه سټیکر په مطابق تاسو ته عکسونه جوړوي. دلته زه بل سټیکر هم ورکوم تر څو تاسو سټیکر یې وګورئ څومره ښایسته ښایسته سټیکر زه تاسو ته درکوم. دلته تاسو وګورئ مثلا دلته د کور یو سټیکر زه ورکوم. اوس دلته کورونو ته راځم او د کور یو ښایسته سټیکر ورکوم، دا سټیکر ورکوم. بیا دلته د یو ماشوم سټیکر ورکوم، دلته راځم او یو سټیکر ورته ورکوم، کومسې داسې یو سټیکر ورکوم. بیا دلته راځم یو بل سټیکر هم ورکوم. تاسو وګورئ چې څه قسم عکس به موږ ته جوړ کړي. دلته راځم سټیکر زه ګورم، تاسو هم په خپل خوښه سټیکر ورکړئ څه قسم چې تاسو غواړئ جوړ کړئ، هغه عکس به تاسو ته جوړ کړي. زه اوس دلته راځم یو سټیکر ورکوم، مثلا د پتنګ سټیکر لټوم ګرانو ملګرو چې پتنګ چیرته دی. که پتنګ نه وي تاسو بل څه هم ورکولی شئ، خو مقصد هر رقم عکس چې تاسو جوړوئ هغسې جوړولی شئ. زه دلته راځم یو عکس جوړوم، دلته سټیکر به زه ورکړم، یو څه به ورکړم، تاسو هم هر څه چې ورکوو به یې ورکړئ. دغه د پتنګ سټیکر ورکوم ګرانو ملګرو او جنریټ باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ ما ته به څنګه عکس جوړ کړي. دا تاسو ښایسته ښایسته سټیکر ورکړئ، ډېر سټیکر یې تاسو ورکولی شئ، تاسو ته ښایسته عکس جوړوي. فقط ستاسو دوی په دې خاطر چې ویډیو اوږده نه شي او تاسو ګنګس نه شئ، نو دې په خاطر 2-3 سټیکر زه ورکوم او عکسونه جوړوم. تاسو همدغسې ډېر سټیکر ورکړئ، تاسو ته ښایسته عکسونه جوړېږي. یعنی بغیر د لیکنې نه هم تاسو ته کولی شئ داسې عکسونه جوړ کړي. دا وګورئ ګران ملګرو څنګه ښایسته سټیکر یې موږ ته جوړ کړو، وبخئ څومره ښایسته عکس یې موږ ته جوړ کړو. تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. دا وګورئ دې نه کولی شئ تاسو استفاده وکړئ او ځان ته یې را ډاونلوډ کړئ. نو ګرانو ملګرو په بینګ ای آی کې تاسو کولی شئ بغیر د لیکنې څخه هم د سټیکرو څخه هم ګټه واخلئ او ځان ته په زړه پورې ښایسته عکسونه جوړ کړئ. نو نننۍ ویډیو زموږ همدومره ګران ملګرو. که چېرته تاسو کوم مشکل پوښتنه لرئ نو موږ ته په کمنټ کې حتما ووایاست، موږ به ستاسو ته په 40 ساعتو کې دننه حتما جواب درکوو. که تاسو هر مشکل لرئ موږ ته په کمنټ کې ووایاست. دا ویډیو ځان سره لایک هم کړئ ګران ملګرو. زموږ فیسبوک پاڼه هم د ټیک پښتو په نوم دی، تاسو هغه هم ځان سره فالو او لایک کړئ. زموږ نننۍ ویډیو همدومره ګران ملګرو. تر بلې ویډیو ښې چارې، مننه.